السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. که چېرته تاسو نه څوک موبایل وغواړي، یعنې ستاسو ملګری وي، ستاسو خپل وي، تاسو ته وایي چې یاره موبایل راکړه زه دې کال میلوم، خو تاسو خپل موبایل نشئ ورکولی، تاسو خپل موبایل په مجبورۍ باندې ورکوئ. صحیح ده؟ کله چې هغه ستاسو نه موبایل واخلي، ستاسو موبایل 15-20 منټ د هغوی سره وي، بیا د هغې نه وروستو هغوی تا ته موبایل واپس درکړي. خو ستا په زړه کې یو شک جوړ شوی وي چې یاره دوی زما په موبایل کې نور مزید څه ګوتې وهلې دي، زما په موبایل کې د واتساپ کتلی دی، انسټاګرام کتلی دی، فیسبوک کتلی دی، مسنجر یې کتلی دی، څه د موبایل کې هم ستاسو کړي وي. تاسو غواړئ چې دغه معلومات ځان ته وکړئ. نو نننۍ ویډیو کې ته دغه کوډ درښایم، داسې کوډ چې هغه تاسو کله هم ووهئ نو تاسو ته به ټوټل ډیټیل راوځي چې څه ځای کې هم د موبایل کې ګوتې والي، فیسبوک یوز کړی وي، انسټاګرام یوز کړی وي، ستاسو موبایل کې څه هم ګوتې وهلې وي دې ملګري، هغه ټوټل ډیټیل به تاسو ته راوځي. نو راځئ د موبایل سکرین ته دغه کوډ درته درښایم. ښه جی، تاسو به راشئ د خپل د موبایل ډایلر ته. صحیح ده؟ سمپلي تاسو به څه وکئ، دغه کوډ به دلته ډایل کړئ. صحیح ده؟ کوم کوډ تاسو ته ما ویلی دی هغه کوډ دی *#*46# ## او په اخره کې به هم تاسو سټار ووایئ. صحیح ده؟ کله چې هم تاسو سټار ووایئ نو تاسو ته مخې ته هغه انټرفیس شو کېږي. صحیح ده؟ چې چا هم ستاسو موبایل کې څنګه ګوتې وهلې وي، په کم ځای کې ستاسو موبایل کې ګوتې والي، په څه ټایم، هغه ټوټل ریکارډ به تاسو ته رالي. که هغه ډیټا کلیر هم کړي خو بیا به هم تاسو ته ټول ریکارډ ښیي. ټیک ده؟ نو تاسو به څه وکړئ، سټار به کلیک کړئ. سټار مو کلیک کړو. اوس وګورئ تاسو ته بره په دغه دویم نمبر آپشن چې کوم دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده؟ چې په دې مو کلیک وکړو دا به تاسو ته ټوټل ډیټیل راواخلي. ټیک ده؟ دا اوس ګورئ په فرست په ټاپ باندې ښکاري واتساپ. صحیح ده؟ بر له پاسه فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، چې په کوم ځای کې هم هغه ګوتې وهلې دي په 16 5 3 29 6 18 په کم ټایم په کم ایپس کې یا په کم ځای کې هم هغه ګوتې وهلې چې موبایل څومره هم کتلی وي، څومره ډیټیل هغه ټوټل ډیټیل تاسو دلته لاندې ښیي. صحیح ده؟ نو دا وه نننۍ ویډیو. ډېره مننه که ویډیو کتلو لپاره. ویډیو مې خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه. تر بلې ویډیو د الله په امان.